یو سړی د هغه 3 زامنو نه سړی وفات کېده هغه بیمارو نه چې بیمارو نه هغه زامنو کې یو ځای ورته وي مشرۍ ورته یې وی دواړو وروڼو ته وی وی دا پلار زموږ ښه نه دی خدمت په څنګه چل کوو نو هغه یې ورته وی ورور ته مشر نو ته ښې چې خدمت وکړې زه ته به ناستې موږ به ګټه وټه به کوو نو هغه ورته وی دا ټیک ته یو خبره راته کوم چې ما ته پلار د خدمت دپاره راکوي او دا احسان نه سره کوئ نو زما د طرف نه دا احسان دی که خدای نه خواسته پلار زموږ مخکې مړ شو او موږ پاتې شو زما په میراث د پلار کې چې څومره میراث رسېږي ټول به دواړه ستاسو وي زاړو میراث کې هېڅ حصه نه اخلم بس دا پلار ما ته په میراث کې راغی دا شکر دا پرې خوشحاله نو هغه نورو خوشحاله شو وی دا خو ډېره ښه خبره ده چې د پلار خدمت هم کې او بیا میراث کې څه اخلم نه هغه هم موږ ته راکې پلار له خدمت کولو کال 2-3 ارسې چې بیا وفات شي چې وفات شي دې سړي باندې ډېر زیات غربت چې غربت نو یو ځل د ډېر غربت د وجې نه سړی چې دا غربت پې هم راشي خفګان دنیوي دا پې راشي مالی جاري نقصان وي او نو دی بیا هسې خفګان کې پروت وي چې یو ګوټ کې پروت دی چا سره خبرې نه کولې نو یو ګوټ کې پروت نو یو خوب یې ولیدو په یو بزرګ راته وایي چې ته خو ډېر خفګان کې ونې وی ما ورته وی چې یاره بس د دنیا را تکالیف دي مصایب دي او د کم د دعا چې ډېره کای مې ونه هغه مفات شو چې پلار مې و هغوی به راته دعاګانې کولي په دعا به زه چلېدم هغه دعاګانې راپسې بند شوې نو د هغې د وجې نه د مصایبو دروازې را باندې کلاو شوې وی راته وی چې خیر دی پروا مه کوو الله به دا مصایب ختم کړي خو ورشه پلانکي ځای کې یو دینار پروت دی ځان لی راواخله وی ما ورته وی چې زه خو بیا راواخلم خو برکت په پکې وي چې ډېر لوی برکت ته پکې راواخله ځان لاړ هغه دینار یو راواغست چې راواغسته بازار صوابه باندې مثلا ناروان دی ان وی چې یاره څه به کوې موږ خواسم ډېر وخت شو چرته مو څه غوښه مو نه راخوړله که په دې به ځان له مایې واخلي نو مایې پې واغسته او کور ته یې راړه دا علامه عبدالرحمن مبارک پوري صاحب دا واقع ذکر کړی ده خپل کتاب کې نو چې هغه مایې راړه کور ته هغه بیبي ولګېده مایې صفا کونه یې کړ ډېر ښایسته له الله وت مزیدار د خاوند ته وایي چې دا خو یو نشه څیز پکې راوت پړه کېدونکي هغه یې صفا کړه د خاوند په لاس کې واچوي دا خو قیمتي څیز دی چې راړه نو د هغه زمانې باچای وقت ته نه په 80,000 درهمه واغسته په هغه 80,000 درهمه باندې چې واغسته دغه کاسپر وایي چې زما د پلار څومره په میراث کې ترکه او مال پاتې شو د هغې په 3 عمره په هغه پیسو باندې ومو شو بیا هم راته پکې څه بقای پیسې پاتې شو وی چې بله شپه اوده شوم یې خوب وینم وی چا راته وي چې دا د پلار د خدمت برکت دی او اصل بدله به راته په آخرت کې میلاویږي دا د پلار د خدمت برکت چې تا ته په دنیا کې دا راغی او اصل بدله به راته په آخرت کې دی میلاویږي نه دې کشرانو ته مې ټول ته دا درخواست دی د دې مشرانو خدمت کوئ ښه د سپین ګورو خدمت کوئ د دې سپینو ډکو نه الله تبارک تعالی ډېر شرمېږي او بیا چې انسان که مشر دی او کشر دنه یو نقصان وشي او الله تعالی سوچت کې خپل عاجزي دا بیان کړي نو الله تبارک تعالی فرشتو ته یا ملائکتی استحییت من عبدی ما ته خپل بنده نه حیا راله د خپل بنده نه ته حیا راځي تاسو ګواه اوسئ دته ما تمام ګناهونه معاف کړل وګوره هغه الله چې د خالق د کائناتو د تمام دنیا د تمام کائناتو مالک دی په کن فیکون ذات ته که دا دنیا روانه صرف اراده وشو دنیا به ختمه اس پومنی لیکن هغه رب دومره رحم دلی کوي چې صرف تا ورته لاس الانکه ډېر زیاتې یې کړی د خپل ځان سره د ظلم کړی دی لیکن لاس اوچت که الله نیم پوښې ما ته د ګناه معاف کړي الله تبارک وتعالی ورته دا ګناه معاف کوي د دې وجه نه زموږ یو استاد صاحب هغه به وی تاسو د خپلو وروڼو بایګانو سره او د خپلو مسلمانانو ټول چې هغه نسبي دی او که غیر نسبي دی هغه معامله ورسره وکړئ چې کومه معامله ته خپله د رب نه غواړې نه ته د خپله رب نه کومه معامله غواړې د رب نه دا معامله غواړې چې ما ته د خپل ګناهونه ټول معاف کړي نه خیر دا د رور دی د یو نقصان ستا کړی دا ورته هم معاف کړه که نه